أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. دغه نه مخکې رکوعونه کې دا خبره تیر شوه چې کوم د چا متبنا بچی ده دا د حقیقي زوی نه ده، او نبی علیه السلام متعلق الله پاک د الله کې صفا الفاظو سره فرمایي چې محمد دا د توسې سړیو کې د چا هم پلور نه ده، حقیقي جسمانی پلور نه ده، روحاني پلور دا لکه په دې باندې هم مخکې حدیث مو بیان کړي چې علیه السلام مې ته ووې چې زه د توس دپاره داسې لکه یو پلور د خپل بچي دپاره چې د هغه تربیت کوي، ځان د توس تربیت کوم. قرآن کې څلور زویه کې د نبی علیه السلام نو مبارک دا ذکر کړه شوه ده. سوره آل عمران کې هم شته ده، درنګې دوه زویه نوره ذکر شوه ده او یو دغې زوی کې ذکر شوه ده. نوره د علیه السلام یا په رسول سره خطاب بیته شوه یا په نبی سره یا نوره کوم صفتي نومونه چې دي ذکر شوي دي. نبی علیه السلام دا څلور د عدلونه وې د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه. درې زمنو لوړی چې دی هغه سترې شوي هم دي و د شوي هم دي، د هغې بچیان شوي دي. رقیه رضی الله تعالی عنها، ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، دا دوی ابتداءً د ابولهب چې کوم زمنو عتبه او شیبه د دې په نکاح کې وې، وړې شوي نه وې. چې د نبي علیه السلام د نبوت اعلان وکړ نو د ابولهب په حکم سره زمن دوی ته طلاق ورکړ، او بیا د عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ د هغه په نکاح کې د دوی روغلې یکې بادیګرې، او هر چې زینب رضی الله د دریمه بچی وه نو د دوی د ابوالعاص رضی الله تعالی عنہ سره نکاح شو، او د هغې نه یوه بچی پیدا شوی امامه، او هر چې فاطمه رضی الله تعالی عنها و دا وړي کې بچی وه دا علی رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې راغلی وه، او د دې نه څلور زمن دوی لوڼه او دوه زمن حسنین رضی الله عنهما، ام کلثوم او زینب رضی الله تعالی عنهما. دا دوی بچی وي، دوی بچي وو. او د نبی علیه السلام نرینه اولاد دا شوه ده دوه ابتدایي حالاتو کې د څو میاشتې وو، حضرت قاسم رضی الله او درنګې عبدالله رضی الله تعالی عنہ، او حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنہ دا د 13 میاشتې وو. شلې بغوړه چې اچانک د طبیعت خروب شو، نبی علیه السلام ته اطلاع وشوه چې ابراهیم طبیعت خروب ته، خو چې ویرغه او داسې غیږې ته که د نبی علیه السلام په غیږ کې اخري سلګۍ یې وویلې او روح یې ورکړ. نو دا درې زمن د نبی علیه السلام خدا وړي کولې کې دا وفات شوي دي. نو د مخکې آیتونو په مناسبت سره دلته کې الله پاک فرمایي چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم د توسې حقیقي او جسمانی پلور نه ده. څوک ته؟ رسول الله د الله جل جلاله پیغمبر ده، د الله پاک طرف نه قاصد ده، وخاتم النبیین او خاتم النبیین ده، مهر لګون کده په انبیاء کرام باندې
د نه بعد بل پیغمبر دا نر درومي دا اخري پیغمبر ده. او بل ځای کې علیه السلام په خپله فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدي، زه خاتم النبیین یم، د مو نه بعد پیغمبر اشته نه ده. لہذا اوس که څوک هم تر د قیامته پورې د نبوت دعوا کوي چې زه پیغمبر یا زه پیغمبر یا، دا به هسې بکواس کوي، هسې فضولیات وي، دغې بالکل دا معوف العقل به وي، دماغ به د خروب وي. صفا قرآن په دې باندې ګواه ده او آیتونه په باندې راغلي دي چې دا خاتم النبیین ده، دا په خپله باندې غټ کافر اعظم ده او د ده منونکي هم دا هم کافر دي چې څوک د نبی علیه الصلاة والسلام نه بعد د بل پیغمبر قائل شي چې بل پیغمبر ارتلی شي یا بل پیغمبر موجود ده، دا کافر ده. او داسې کافر ته چې څوک کافر هم نه یي، دا په خپله باندې دا وسران کافر ده. نو به هر حال بیا د هغې نه بس الله پاک د خپل زون د ذکر ترغیب ورکوي مسلمانو ته چې هر وخت د الله پاک یاد کوئ، ځکه الله پیدا کړي دغې ته یو دنیا دا د موږ دپاره یو سجن ده، قیدخانه ده، مخصوصه زندگی الله جل جلاله ورکړې ده. آخرت چې ده موږ د دغې مسافر یو، د هغې دپاره د موږ تیوري ده. او د نبی علیه الصلاة والسلام اوصاف په ذکر کې چې دا پیغمبر دا څوک ته، د دلته کې څه حیثیت ته، څه ډیوټي دو، او د هغې نه بعد څه احکامات دي د زناناو متعلق، د هغې به بیان وشي. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نه د محمد پلور دی یو کس هم من رجالکم دی سړوی دی توسې نه، ولکن رسول الله، لیکن دا پیغمبر دی الله پاک ته، وخاتم النبیین، او مهر لګونکی د په انبیاء کرام باندې. وکان الله بكل شیء علیما، او دا الله پاک په هر شی باندې عالم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ایدیمون ولا خلکو یدوی الله جل جلاله په ذکر ډیر سره، وسبحوه، او پکی بیانوي دی الله جل جلاله بکرتن سبوهم واصیلا وبگاهم. هو الذي يصلي عليكم وملائکته، دی الله پاک ذکر ذکر ډیر کوي چې الله هغه ذات ته یصلي علیکم چې رحمتونه لږي په توسې باندې، و ملائکته، او فرشتې دی الله جل جلاله هم رحمتونه لږي په توسې باندې، لیخرجکم من الظلمات، دی پرې توسې او بوسي دی تیارې دی کفر نه الی نور په طرف ته نور دی ایمان. وکان بالمؤمنین رحیما، او دا الله جل جلاله په مؤمنینو باندې رحم کوونکا. تحیتهم یوم یلقونه سلام، تحیتهم دعا دی دوی د دغې مؤمنینو په هغه ریز باندې یلقونه چې دوی به ملاقات سره کوي، سلامون د سلامتي ولبوي. واعد لهم اجرا کریما، او تیار کړه الله پاک دی دغې مؤمنینو د پوره اجر عزتمند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، ای مبارکه پیغمبره بشکه موږ سره ته استولی شاهدن گواه، و مبشرا او خوش خبری ورکونکا مؤمنینو ته د جنت، و نذیرا او ډرونکا کفارو ته د جهنم سره، و داعیا الی الله، او دعوت ورکونکې په طرف د الله جل جلاله باذن په حکم د الله سره، و سراجا منیرا او ډیوای منیرا روشانا. وبشر المؤمنین، او خوشخبری ورکه مؤمنینو ته بان لهم په سبب دی چې بشکه دوی دی پوره ده من الله دی الله جل جلاله نه فضلا کبیرا، مهربانی کبیره لویا. ولا تطع الكافرین والمنافقین، او اطاعت مکه و تبدری مکه و د کافرینو د منافقینو. ودا ازاهم، او پرېږده و تکلیف د دوی کوم تکلیفونه دیر کوي بس په هغې ته صبر کوه. وتوکل علی الله، او بروسه کا په الله جل جلاله باندې. وکفا بالله وکیلا، او کفی د الله جل جلاله وکیلا کارساز. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. نو دغه کې الله پاک اوس عام مؤمنینو ته د دغه حکم بیانوي چې که چېرته یو کس ته هغه نکاح کړی د یوې ښځې سره، اوس صرف نکاح شوه چې موږ اصطلاح کې منګ نیول نکاح وي، رخصتي د هغې نه ده شوې، جما د هغې سره نه ده شوې، او دغې ښځې ته طلاق میلاو شو، نو د دغې اوس نو فما لکم علیه من عدة، د دغې عدت نشته ده.
او هر چې مهر ده نو که مهر د دې مقرر شوی نو فنصف ما فرستم بیا د دې مهر نیم مهر ده او که مهر ساره مقرر شوی نه ده بیا د دغې لپاره متعه ده. متعه څه شي ته ویل شي؟ متعه جوړا ورکول، مکمل کوم لباس ته د پټکي پورې نو دا ورکول. او چې کومې د پوره مهر مقرر شوی وي نصف مهر ده او متعه استحبابا ده. مستحب دا ده چې سره متعه جوړا ورکړي او د چا چې مهر مقرر شوی نه ده دغې ته متعه ورکول دا واجبه ده. اوس دلته کې ضمناً یوه خبره سره بله جنازه هم دو سړی د وخت شته ده نو چې کومه زنانه د هغې صرف د منګ نکاح شوی رخصتي د هغې نه وي شوه، جماوې سره نه وي شوي، خلوت صحیحاوې سره نه وي شوه، د دغې عدت نشته ده. او که کومه زنانه د هغې نکاح د منګ نه شوه رخصتي نه وه شوې خاوند د دې وفات شو د دې عدت شته او که نشته ده. نو ډېر خلک د موږ وله د دغې غلط فهمۍ شکار شي چې نه د کومې زنانه چې نکاح شوی او وړي یا نه او هغې ته طلاق من شي د دې عدت نه او چې خاوند یې مړ شي د دې په دغې ویر قیاس کوي. حالانکې د دغې زنانه چې خاوند یې وفات شوه ده دوی وړي دو او که نه د وړي عدت د دې شته ده، نکاح پکې شوه ده، عدت د هغې 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او لاس ورځې عدت په حاطروي د هغې وله عدت الوفات جدا حکم ده. نو الله فرمایي چې الذین یدیمون خلکو اذا نکحتم المؤمنات کله تاسو نکاح وکړئ د مؤمنې ښځیناو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو دوی ته طلاق ورکوئ من قبل ان تمسوهن مخکې دوی نه چې تاسو د دوی سره جما کړي وي فما لکم علیه من عدت نشته تاسو پوره په دوی باندې من عدت د څه عدت نه تعتدونها چې تاسو د هغې شمار کوئ فمتعوهن نو پس متعه دوی ته تاسو ورکوئ وسرحوهن سراحا جمیلا او تاسو دوی پرېږدوئ په پرېږدولو شوشته سره. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك. نبی علیه الصلاة والسلام دی پورا الله جل جلاله حکم بیانوي پیغمبر موږ ته دی پورا بیبیونه چې کومې ته مهر ورکوې تحلل کړي مو دي نکاح ته کوه. دارنګې ملک یمینی کې دی روشي د دغې سره هم دا دی تو دی پورا حلالي دي. ملک یمینی کې مال غنیمت کې کفارو سره جنگ وشو اوس د هغې ښځینه قید کړی شوې نو نبی علیه الصلاة والسلام د پوره هم په دغې کې حلالي دي. مؤمنینو که په چا تقسیم شولې هغې د پوره هم حلالي دي خو بشرط دی چې یا دا کتابیڼی او یا ایمان روري. که کافر ای نو بیا دا د خپلې منکوښې غوندې سړی نشي استعمالوی په داسې نظر به یې ته کسې داسې حیثیت وي لکه اخراج یې کسې بس د کور خدمتونه د کوي نور سړی خپل ازدواجي تعلقاتو په شان تعلقاتو سره نشي شروعوی. او د نبی علیه الصلاة والسلام د پوره په خپل رشته دارو کې چې چا هجرت به سره کړی هغې کې د چا سره دی نکاح کوي الله اجازت ورکړه خو که رشته دار دي هجرت یې سره نه ده کړه د دغې کې اجازت ورته نشته. او د نبی بیونو رسې نبی علیه الصلاة والسلام ته اجازت او د آنې نه بعد بیا الله پاک بیا پابندي په لګول چې دې نه اپله به هم نه کوي. دارنګې د هغې پابندۍ نه مخکې دا اجازت هم الله ورکړی چې که چېرته یوه ښځه روغله او تو ته یې زون در هبه که ته ویې ویل چې د الله پیغمبره مو ته خپل وهبتو لکه نفسي زون مو ته در هبه که ګفټ کې مې خپل زون دیر که نو بغیر د اګویونې نه د تو دپاره دا هر ښځه هم چې تو قبوله دې کړله تو دپاره دا حلاله ده خو پیغمبر داسې کړي نه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وضاحت دغې خبرې ځکه کوم چې علیه السلام سړی پکدمنۍ او عفت ته وکسي 25 ساله زندګۍ عمر چې پوره شو نو بیا نکاح یې په خپله نه ده کړه. خدیجه رضی الله تعالی عنها د نکاح پیغام ورکړی ده ځکه چې د ده صداقت او دیانت یې په هغه تجارت کې چې کله ولیده او د ده چې کوم هغه ارخاصات و نبوت نه مخکې چې کوم خلاف عادت امور د پیغمبر نه صدر کېږي هغې ته ارخاصات ویې شي او که د عام سړي په لوس باندې ظاهریږي نیک سړی وي هغه ته کرامات ویې شي. نو هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها ولیدل دارنګې سفر حالات ته بیان شول تجارت کې چې کوم منافع او ګټې حاصلې شوې آی ولیدلې نو بیا د دې د انکاح خواهش پیدا شو. حالانکې د دې نه مخکې دی هم د انکاح ارادې تر کړې وې 2 ورې دا کونډه شوې وه خو چې د نبي علیه الصلاة والسلام حالات یې ولیدل ویې زه د ده سره نکاح کول غواړم
علیه الصلاۃ والسلام خپل تر ابو طالب هغه ته پیش کړه خبره. هغه وی ته زه بچی په دې کې حکمت وینم، مناسبت او مصلحت پکې وینم، دا نکاح وکړه. شاه علیه الصلاۃ والسلام د دې نه بعد نکاح کړی ده. خو بیا په دغه وخت کې د نکاح نه بعد څرنګه زندگی تېره کړې ده. څومره چې نبوت زمانه نږدې کېږي، علیه الصلاۃ والسلام د تجرد زندگی هغه اپناو کړی ده. غار حرا کې به په هفته علیه الصلاۃ والسلام ګوشي په ګوشي الله ته عبادت کوم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دین په طریقه، او ځون سره به مړۍ ټوکړې وړې په هغې به یې ګذره کوله. بیا به دغه خدیجه رضی الله تعالی عنها په ګوشي ځون تن و تنها هغې غره ته پسې ختله چې هلته کې سړی لوړ شي نو خپله وخېږي اندازه بیا ورته ولې ډېر خلک داسې لوړ شي خو د هغې مخه نه ویني چې دومره چک غر ده، حالانکې اوس پړی ور جوړې شوي دي. او هغه وخت کې دا د پړوی سیسټم نه و، دا طریقه کار نه و. نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې به دو تن و تنها لوړه، ضرورت سامان به ویړه. نو په هفته علیه الصلاۃ والسلام به صرف د الله عبادت کوم. بیا د خدیجې رضی الله تعالی عنها د حیات پورې علیه الصلاۃ والسلام دویم نکاح نه ده کړه، د دغې کونډې سره یې وخت تېر کړی ده. په 40 سال عمر باندې نبوت ورته میلاو شوه. د نبوت په اوتم کول باندې خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده. نو دغه وخت کې د علیه الصلاۃ والسلام 48-49 سال عمر و. د دغه وخته پورې علیه السلام د دغې یوې ښځې سره ګذاره کړې ده، وخت یې تېر کړی ده. هغه مې تاسو ته کیفیت بیان کړل. حالانکه د پیغمبر طاقت ته چې سړی وکسي د 40 جنتی کسانو طاقت په پیغمبر کې موجود وي، او په یو جنتی کس کې د دنیا د 100 کسانو عمره طاقت الله اچولی. نو په دغه حوالې سره یو پیغمبر کې د 4000 کسانو طاقت وي، نو یو پیغمبر دا د 4000 د زنانو سره د نکاح مخه لرله. د داود علیه الصلاۃ والسلام وی که نظر بیبیونه وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې باوجود تر دغه وخته پورې د یوې بیبي سره ګذاره کړې ده. د دومره تعدد د ازواجو چې نبی علیه السلام مرغله ده، دا د ښځې شوقینو نعوذ بالله نه، د دغې د پوره یې کړه چې د اسلام په خلکو کې خور شي. د کومې قبیلې سره، د کومې کورنۍ سره د اچا د نکاح تعلق، د سخرګنۍ تعلق قایم شي، نو هغه د ده سره میل جول شروع شي، دا د خپله وګرځېږي. د دغې د پوره نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د دغې خلکو سره په دغې کیفیت سره د تعلقات پیدا شي، علیه الصلاۃ والسلام بیبیونه کړي دي. او درنګې د علیه الصلاۃ والسلام لکه څرنګې چې نرینه امتیون دي، ښځینه هم امتیونې دي. د دین حاجت لکه څرنګې چې نرینهو ته ده، زنانهو ته هم ده. د علیه الصلاۃ والسلام یوه بیروني زندگی وه، کور زندگی وه. دا کور زندگی دا به امت ته چا ورکوله. بیا داسې وشول ډېر داسې مسایل چې لوی لوی صحابه کرام دا به هم کله پکې شاخ شول. عایشه رضی الله تعالی عنها ته یې رجوع کړي، او په پردې کې د هغې نه پوښتنه شوې ده چې موږ په دا مسله باندې نه پوهېږو، دغه مسله کې د نبي اسلام څه کیفیت و، د هغه څه عمل و. بیا د هغې رهنمایي کړې ام سلمه رضی الله تعالی عنها، هغې رهنمایي کړي. دارنګې نور ازواج د نبي علیه الصلاۃ والسلام چې هغې امت ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام د اننه زندگی هغه ورکړي. نو دغه کې الله پاک دا احکامات بیانوي. یا ایها النبی، ای مبارکه پیغمبره، انا احللنا لک، بشک موږ حلالې کړي تو د پر ازواجک اللاتی د اتو بیبیونه هغه آتیت اجورهن تو ورکړي هغې ته مهرونه د دوی، وما ملکت یمینکم هغه چې په ملک یمین د تو کې دي، مما د هغې نه آفا الله چې الله پاک به تورې مال فی درکړي علیک تو د پر و بنات عمک، او لونه د عمک د تر د تو دام الله ته حلالې کړي، و بنات عماتک او لونه د اتران دی تو، و بنات خالک او لونه د مماګون دی تو، و بنات خالاتک اللاتی او لونه د خلګون دی تو، اللاتی هغه زنانه هغه بچی هاجرن معک چې دوی هجرت تو سره کړه ده، وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها او داسې ښځه مؤمنه چې کچېرته دو هبا کړي خپل ځون للنبي د پیغمبر د پوره، ان اراد النبي که اراده وکړه پیغمبر ان یستنکحها چې دی نکاح د دې سره وکړي، دا هم الله ته حلاله کړي، خالصة لک من دون المؤمنین. خو دغه خبره چې دا یوه ښځه ځون ته هبا کړي دا خالص پیغمبر تو د پوره دغه جواز ده، من دون المؤمنین علاوه د مؤمنینو نوره مؤمنینو ته دې اجازت نشته. څوک هم چې نکاح کوي، څلور ښځې نکاح الله پاک یوه مسلمان سړي ته ورکړه، خو هغه به سره د ګویونه بغیر د لا نکاح الا بشهود،
گویونو نه بغیر نکاح چې ده د سره کیږي نه. قد علمنا ما فرضنا عليهم تحقیق سره موږ ته معلوم دی هغه شی چې موږ لازم کړه په دوی باندې فی ازواجهم په حق د بیبیونو د دوی کې چې مهر ده دا به ورکوي. وما ملکت ایمانهم او هغه چې کوم په ملک یمین دوی کې دي د الله تعالی کړي لکای لا یکون علیک حرج دې پر چې نشي پوتې په تومره تکلیف تنګي. وکان الله غفور الرحیم دا الله پاک بخشون کذات رحم کون کذات. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.